د سبا ادبي بهیر له لوري د پسرلنۍ سبا په نوم مشاعره ترسره شوه. یاده مشاعره چې په سراج کلا کې جوړه شوې وه د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان، د یاد بهیر مشر مراد منلی، د لغمان پوهنتون استاد عمران الله خنجر، د ملي راډیو تلویزیون د نشراتو مدیر نجیب الله الکوزي او د مرکز ولسوالیو شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو پکې برخه درلوده. په پیل کې د سبا ادبي بهیر مشر مراد منلی په خپلو خبرو کې له ټولو برخوالو مننه وکړه چې په دغه مشاعره کې برخه واخیسته. نوموړي وویل چې د دغه بهیر هڅې دا دي څو د ادب او فرهنګ د غنا او بډاینې لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي. هغه ځوانان یووالي او پرمختګ ته وهڅول. ورپسې د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان په خپلو خبرو کې د شعر او ادب په ارزښت خبرې وکړې او په دې برخه کې د دغه بهیر هڅې وستایلې. بیا مشاعره د استاد عبدالله صداقت په شعر پیل شوه چې وروسته ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه واورول چې خلکو ته پکې د یووالي، سولې، وطن جوړونې او ورورګلوۍ بلنه ورکړل شوې وه.